سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي آیا دا امکان لري چې یو ورور هغه اسناد لري او د هغه بل ورور یې هغه ډوبلني؟ آیا دا ورور چې کوم اسناد لري د سره کومک کولی شي تر څو دغه ورور یې د ډوبلنۍ نه خلاص شي؟ یعنې ده په ډوبلنۍ کې چې دغه ډوبلنۍ د ختمه شي او د نورمال حالت ته راشي، آیا یو ورور یا کوم ملګری یا خپلوان بل نږدې کولی شي چې د سره کومک وکړي او که نه؟ نو ورور دغه پوښتنه کړې ده. ملګرو، په ډوبلن پروسه کې تاسو سره هیڅ څوک هم کومک نشي کولی، که هغه ستاسو ورور وي، که هغه ستاسو ملګری او که هر څوک وي، نه کومه اداره، نه کوم شخص، نه کوم خپلوان، که هغه دلته په هر حالت کې، که هغه دلته اسناد لري او که نورمال وي او که اسناد نه لري، په یو حالت کې تاسو سره په دغه پروسه کې هیڅ کومک نشي کولی. ډوبلني هغه پروسه ده چې دا حتی دلته صرف او صرف د فرانسې دولت پورې نه ده تړلې. دا د ټولو د هر هغه اروپایي هیواد سره تړلې ده، د کوم هیواد چې تاسو ګوتې لرئ. بلکې دا ډوبلن چې کومه پروسه ده، دا د عمومي د ټولو اروپایي هیوادونو په منځ کې یو تړون دی. نو دې کې د یو نه زیات هیوادونه شامل دي. لکه څنګه چې تاسو د یو هیواد، د کوم هیواد تاسو ګوتې لرئ، کوم هیواد تاسو ډوبلن یاست، د هغه هیواد سره ستاسو موضوع، ستاسو دوسیه شریکېږي او هغې نه بعد په دې فیصله کېږي. نو په لحاظه ستاسو په دغه پروسه کې تاسو سره نه ستاسو خپلوان، نه کوم اداره، هیڅوک هم تاسو سره کومک نشي کولی. ویډیو همدومره وه. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. په مخه مو ښه.